سلامونه دویچ او پشتو جرمنی په پښتو پرسونال پرونومن im Dativ د داتیب شخصي ضمیرونه zum Beispiel د مثال په ډول ich mir کې موږ اوس جملې جوړو kannst du mir helfen کولای شي ما سره کومک وکړي du dir was hat dir gesagt هغه تا ته څه وویل ihm das Auto gehört ihm دا موټر د هغه ده یا د هغه مربوط ده sie هغه ich gebe ihr ein Rezept زه هغې ته یو نسخه ورکوم es ihm ماشوم ich glaube ihm زه په هغه باندې باور لرم wir uns مونږ das Kind gehört uns دا زموږ ماشوم ده ihr euch ich komme von euch زه له تاسو څخه راغلم sie ihnen respekt یا محترم لپاره hilft ihnen هغه ښاغلي سره یا ښاغلي سره کومک کوي sie ihnen wir helfen ihnen موږ له تاسو سره کومک کوو